د افغانستان د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه طالب چارواکي وایي خپلواکي ولس ګټلې وه. د شنبې په ورځ اسد اته ویشتمه د طالبانو ځینې مهمو چارواکو دفاع وزارت کې د هیواد خپلواکۍ اخیستو د یو سل څلورمې کلیزې په مناسبت غونډه جوړه کړې وه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي غونډه کې وویل چې له نن یو سل څلور کاله مخکې په 1919 کال کې د امیر امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د خپلواکۍ اخیستو کې ډېر رول د ولسونو و. د خپلواکۍ اخیستو کې ډېر رول د ولسونو علماو او طلباو و. قرباني ولسونو ورکړې ده. پر انګریزانو ځمکه سره شوه او خبرو ته حاضر شو. همدا و چې راولپنډۍ کې مذاکرات ورسره وشو. پرېکړه وشوه چې د افغانستان خارجي سیاست به نور د انګریزانو تابع نه وي. دا همغه ازادي ده چې نن یې موږ او تاسې لمانځو. یو سل څلورم کال مخکې په همدې ورځ د افغانستان هغه مهال پاچا امان الله خان له برټانیې د خپل هېواد د خپلواکي بېرته اخیستو اعلان وکړ او له هغه راهیسې هر کال په افغانستان کې دا ورځ په شاندارو مراسمو لمانځل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن په همدې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. حکومتي مراسمو ترڅنګ په افغانستان کې د نن او بهر افغانان دا ورځ لمانځي. ښاغلي متقي وویل چې د اسد زمري اته ویشتمه داسې یوه ورځ نه ده بلکې چې پر څلوېښتم د اسد چې مجاهدین کابل ته داخله شوي او سیمه یې نیولې ده داسې ورځ هم نه ده لکه اتم د ثور غوایي چې مجاهدین په یو ځل داخل شول او کمونیست رژیم نه یې کابل ونیو. ښاغلي متقي وویل د افغانستان خپلواکۍ اخیستو کې قرباني ولسونو دینداره او پر هېواد مینو خلکو ورکړې ده. خو په وینه اقتدار ته داسې خلک رسېدلي چې د دغو قربانیو او ارمانونو ساتنه یې نه ده کړې. افغانستان چې هر وخت اشغالګر راغلي دي دلته یې شکست خوړلی دی. دلته کو د سکندر رومي لښکرې هم راغلي دي له مشکل سرخوږي او شکست سره مواجه شوي دي. د چنګیز لښکرو هم درانه تلفات لیدلي دي. انګریزانو درې وارې پر افغانستان یرغل وکړ. درې وارې یې سخت شکست وخوړ. اوسني پاکستان او هندوستان یې تر واک لاندې وو او دلته ځای پر ځای وو. خو چې افغانستان ته به داخل شول شکست به یې وخوړ. ښاغلي متقي وویل له نن نه یو سل څلور کاله مخکې په 1809 یعقوب خان د ګندمک تړون لاسلیک کړ او له انګریزانو سره یې ژمنه وکړه چې افغانستان به په خارجي سیاست کې د انګریز تابع وي. ده وویل چې د امان الله خان د پلار امیر حبیب الله تر دورې پورې همدا تړون عملي کېده او د افغانستان سیاست خپلواک نه و. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل ژمنه یې دا ده چې دا ازادي او خپلواکي به ساتي او کوښښ به یې دا وي چې افغانستان له هر ډول ناخوالو وساتل شي. ملت ته ډاډ ورکوو چې په خپل ټول توان به موږ هڅه کوو چې بیا افغانستان د جنګ جګړو او ناخوالو تورو تیارو ته ستون نشي. د خپلواکۍ دې غونډې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج حقاني وویل د افغانستان خپلواکي د نورې نړۍ محکومو خلکو ته الهام ګرځېدلې.